نو دا مؤمنان برا ټول شي او به چې نور د الله رب العالمین خواله ورزو چې الله رب العالمین نه اوس حساب شروع کی دا ورته ډېر اوږده شوله که څوک جنت ته ځي جنت ته لاړ شي که څوک جهنم ته ځي جهنم ته لاړ شي وای دا مؤمنان به راټول شي ګناګاران مؤمنان نو به چې څوک د الله خواله ورلیږو چې الله رب العالمین ته وایي چې موږ سره حساب شروع کی وای دی به وایي چې راځي زو آدم علیه السلام ته چې زمونږ پلار دی هغه به الله رب العالمین ته وایي چې زمونږ سره حساب شروع کړه دا مؤمنان مسلمانان براشي دی به آدم علیه السلام ته وایي چې یا آدم ته الله رب العالمین په خپل لاس باندې پیدا کړی جنت ته داخل کړی په جنت کې اوسولې د آدم علیه السلام صفات به ذکر کړي ته الله رب العالمین ته ویوا چې موږ سره نور حساب شروع نور موږ قید شو تم شو په میدان د حشر کې وای آدم علیه السلام به وایي زه د دې قابل نیمه زه دا کار نشم کولی زما رب نن داسې غوسه دی چې نه د دې نه مخکې داسې غوسه شوی دی او نه به وروسته غوسه شي غوسه په دې باندې دی چې دا بندګان د عبادت لپاره پیدا کړي وو او دوی له عبادت نه دی کړی زه د الله رب العالمین مخې ته نشم ورتلی وجه دا وه چې زه په جنت کې د یوې ونې نه بند کړی وم او ما هغه ونه خوړلې ده د الله رب العالمین نه ما له حیا راځي د الله مخې ته نشم ورتلی وایي څوک ولاړ شئ نوح علیه السلام ته وایي دا خلک به راشي نوح علیه السلام ته وایي چې ته خو ابو البشر ثانی د ټول انسانات دویم پلارې او تا نه نیم سوه کاله دعوت کړی او دا دې کړي او دا دې کړي ورشه الله رب العالمین ته شفاعت وکړه الله ته وایي چې حساب کتاب زموږ سره شروع کړي نوح علیه السلام وایي زه د دې قابل نه یم ما په دنیا کې د الله رب العالمین نه یوه دعا کړې وه هغه مناسب نه وه زه د الله مخې نه نشم ورتلی وایي مشوره دا ده تاسو لاړ شئ ابراهیم علیه السلام ته چې د الله دوست دی هغې له لاړ شئ وایي دا انسانان به راشي ابراهیم علیه السلام ته به وایي چې ته خو د الله دوست یې د الله خلیل یې او الله لورشه چې الله رب العالمین زموږ سره حساب کتاب شروع کړي او ته وایي د الله خلیل د الله دوست یې و ابراهیم علیه السلام به وایي زه خو د الله دوست یم څو دوست یې نه یم لکه څنګه چې د عام دوست په خپل مابین کې د دوستانو په مابین کې ازادي زما د الله رب العالمین سره داسې دوستي نشته دی او د الله رب العالمین نه ما له حیا راځي درې کذبات درې دروغ ما نه په دنیا کې ویلی شوي دي او زه د الله مخې له نشم ورتلی مشوره دا ده چې لاړ شي موسی علیه السلام ته وای دا انسانان به د موسی علیه السلام خواله راشي ورته وایي چې ته خو د الله کلیم یې تا سره الله رب العالمین خبرې کړي دي تورات یې درکړې او دا او دا الله رب العالمین له ورشه چې موږ سره حساب شروع کړي وایي موسی علیه السلام به ورته وایي چې الله رب العالمین ډېر غوسه دی د الله مخې له زه نشم ورتلی ځکه ما د الله رب العالمین د اجازې نه بغیر یو قبطي وجلی او د الله رب العالمین له ما له حیا راځي زه د الله رب العالمین مخې له نشم ورتلی لاړ شي عیسی علیه السلام له وایي دا انسانان به راشي عیسی علیه السلام ته به وایي چې ته خو الله رب العالمین پیدا کړی بغیر د پلار نه او ته الله رب العالمین له ورشه چې موږ سره حساب کتاب شروع کړي نور موږ تنګ شو وایي عیسی علیه السلام به وایي چې زه دا کار نشم کولی تاسو داسې یو کار وکړئ اذهبوا الى محمد تاسو محمد صلی الله علیه وسلم ته لاړ شئ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر محمد صلی الله علیه وسلم وایي داسې بنده دی چې الله ته مخکني رسني ټول ګناهونه معاف کړي دي تاسو لاړ شئ محمد صلی الله علیه وسلم ته وای دا انسانان براشي نبی صلی الله علیه وسلم وای دا خلک ما پسې راشي او ما ته به وایي چې ورشه الله رب العالمین ته شفاعت وکړه چې الله رب العالمین زموږ سره حساب شروع کړي په میدان د حشر کې نور موږ تنګ شو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وایي زه به ووایم چې زه د دې قابل یم او زه به دا کار وکړم نبی صلی الله علیه وسلم وایي په دغه ورځ باندې به بیدي لواء الحمد زما په لاس کې به د حمد جنډۍ آدم فمن دونه تحت لوائي آدم علیه السلام نه والا چې څومره لاندې انبیا دي دا ټول به زما د جنډې د لاندې او نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې وانا مبشرهم اذا يئسوا وایي زه د دې پیغمبرانو زیره ورکوونکی ما چې کله دوی ناامیده شي او نبی صلی الله علیه وسلم وایي وانا خطیبهم اذا انصتوا زه د دې انبیو خطیب ما کله چې دوی چوپ شي او به نبی صلی الله علیه وسلم وایي وانا شفیعهم اذا ردوا زه د دې بعد کوم کله چې دوی شفاعت قبول نشي زه به شفاعت کوم محمد صلی الله علیه وسلم دا به ورشي د رب العالمین کور ته وای چې کله په رب العالمین باندې سترګې ولګيږي وای زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروي نبی صلی الله علیه وسلم وای په دې سجده کې به زه د رب العالمین هغه حمدونه ویم چې اوس ما ته نه دی یاد الله رب العالمین به راته یاد کړي او تروي اته په اندازه باندې زه تو کم سجده باندې نبی صلی الله علیه وسلم پروتي دومره اوږده سجده به زمونږ نبی الله رب العالمین ته وکړي وی الله رب العالمین به وایي چې یا محمد ارفع رأسک اے محمد صلی الله علیه وسلم سر دې پورته کا ته سپارش کوه ستا سپارش قبلیږي او ته خبره کوه ستا خبره اورېدلی کېږي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وایي زه به ویم چې الله زما امت
په دغه ټیم کې به نبی صلی الله علیه وسلم وایي هر نبی به د خپل امت سفارش کوي او زه به د خپل امت سفارش کوم. نبی صلی الله علیه وسلم به سفارش کوي د قیامت پر ورځ باندې.